الکه یار که خفه کېږې نه نو هېډفون ولګوې. د لانجې مار په دې خوله کې ویم د خره غدرې مخ په تشه کمه. یا بیبي دا ستاسو د خاندان په رګونو کې وینه ده او که تیزاب دي نر او ښځې ټول بدماشان یې. یار مشران یو خبره کوي چې په خره باندې وار راشي نو هغه بیا په زنځیرونو باندې هم نه رامنې کېږي. هماغه د خرې هغه وار نن سبا په دې شلېدلې قچره سولیه شاه باندې راغلی دی. ځکه دا اوس نه د چا خبره اوري نه د چا نصیحت ته غوږ دي او نه د چا په رامنې کېدو باندې رامنې کېږي. بس لکه د وار راوړې خرې په ویډیوګانو کې چغې وایي او په دې تلاش کې ګرځي چې څوک داسې نر ځوان به دې ته میلاو شي چې په دې باندې د پاسه سور شي او دا ښه مضبوطه ټیل وي او دا وار ورله لږ یخ کړي ځکه چې خپل خاوند خو چیپړ دی دغه ورله وار نشي یخولی. خیر راځو خپل خبرې لږ چې تاسو ته به پته وي چې څو ورځې مخکې د دې شلېدلې قچرې دې دله خاوند خپل هغه 22 ګیره په خپله خرولې وه. بیا یې دا دروغ ویل چې دا زه چا په دوکه باندې راغوښتلی وم او بیا یې راله نشه راکړه او بیا یې رانه ګیره کټ کړه. د دې د دغه دلتوب د دغه دروغو نه بعد چې کله ما د خلکو په وینا په دې پسې روسټینګ ویډیو جوړه کړه د دې نه مې جامې لکه د قربانۍ د زناور د سرمن په شانتې په ښکته باندې وویستې او د دې دغه ټول دروغ مې خلکو ته راوړاندې کړل. نو زما د هغه روسټینګ ویډیو نه بعد دیو له د شرم ورتلو په ځای او د کنجرتوب پرېښودو په ځای الټا د دیو په کونو کې اور ولګېد او دې دله داود شاه یو ځل بیا په خپله دا قچره ښځه کیمرې ته مخامخ کېنول او په خپله ورته د موبایل کیمره ونیول. نه بعد چې دې ککړې زما خلاف په ویډیو کې بکواس وکړو هغه ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړه. اوس په دغه ځای کې زما سره دومره فالتو ټایم نه و چې ما بیا بله ویډیو د دوی خلاف جوړول او نه زما دا عادت ده چې زه زیات په غولو کې ډکې ووهم ځکه چې په غولو کې چې څومره ډکې ووهي هغه عمره به غول بوی راپرېږدي. خو بیا چې ما کله سوچ وکړو چې څو پورې مې د دوی په دې غولو باندې اوبه اړولې نه یو دا غول ختم شوي نه نو تر هغې پورې خو به هم د دوی دا غول بوی کوي. دې وجې نه به زه اوس په دې ویډیو کې نه صرف د دوی په غولو باندې اوبه اچوم بلکې د دوی هغه غول به راخلم او هم دوی له به په دې مخ باندې ورتپم او ورته به وایم چې وګورئ څومره بوی کوي ستاسو دا غول. او بیا به ورله په لاسونو کې سمسۍ ورکوم او ورته به وایم چې اوس دغه غول په سمسو باندې وخورئ دا کوم غول چې تاسو کړي دي چې په صحیح طریقې په خوند باندې پوه شئ. نو راځو اوس هغه غولو طرف ته کوم غول چې دې ککړي د ویډیو په شکل کې زما خلاف کړي دي. د ټول کومې ویډیوز جوړوم او ستاسو نه پکې جامې وباسم دا صرف روسټینګ ویډیوز دي. د دې د جوړولو مقصد زما دا وي چې زه پکې ستاسو هغه بېغیرتۍ او هغه کنجرتوبونه خلکو ته راوړاندې کړم. کوم کنجرتوبونه او بېغیرتۍ چې تاسو کوئ او بیا وایئ چې نه موږ خو ښه عزتدار خلک یو. زه پکې ستاسو دغه کنجرتوبونه ایکسپوز کوم او خلکو ته ښیم چې عزت خو د دوی د کور په خوا هم چېرته نه دی تللی دوی خو خانداني بېغیرته دي. پاتې شوه د جنګ خبره نو په جنګ کې هر څه جایز وي او دا ټایم ما سره ستاسو داسې ثبوتونه پراته دي چې که هغه ثبوتونه ما راوړاندې کړل دا لږې ډېرې پاتې شوي جامې به درنه وموځي او بیا به چاته د مخ د ښودو لایق هم نه یې پاتې. خو زه دومره ښکته په چا پسې نه ځم زه اوس هم د خپلو اصولو په دایره کې ستاسو سافټویر اپډیټ کوم. پاتې شوه دا خبره چې دا وایي موږ کړي څه دي چې لانجمار جنګ کوي یعنې دا روسټینګ ویډیوز موږ پسې جوړوي. دا به زه نه ویم دا به درته دغه خلک لاندې زما د دې ویډیو په کمنټ کې وایي دا کوم خلک چې زما دا ویډیو ګوري چې تاسو څه کړي دي. دنیا ته مخامخ ده چې په کنجرتوبونو پیسې راټولوئ د کور نه مو ځان له چکله جوړه کړې ده بیا ما نه تپوس کوئ چې ته په څه خبره باندې جنګ کې موږ کړي څه دي. اوس هم که نه یې پوه شوي چې تاسو څه کړي دي نو بیا چېرته یو شپې له سره دي د دې لور راچکر شه زه به دې په تفصیل سره پوه کړم چې تاسو څه کړي دي. خبرې په جواب کې اول زه دې ککړې ته دا ویل غواړم چې د دې خرابو دماغو علاج دې چېرته په ښه شان د ډاکټر باندې وکړه د خر 3 مخ پته شېږي نه ته چې کومه خپه یادې هغه د خر 5 مخ وي. او د دې نه بعد بیا په 2م نمبر باندې زه دې ته دا ویل غواړم چې ستا په دې شلېدلې خوله کې زه د خر هغه نه بلکې د خپله 3 مخ پته شکم او کلمو ته دې زما د دې 3 مخپې هغه یخوالی ورسي او دغه وار ستا نه وځي دا د کوم وار د وجې نه چې ستا عقل کار پرېښودی دی او ته په سوشل میډیا باندې لکه د لیونو چغې وهې. ته په دې خپل خاوند کې دومره زور وی او دا چیپړه نه وی په تا خطی شو ستا دا وار یخولی شو نو نن به تا په ویډیوګانو کې دومره چغې نه وهلی او په سوشل میډیا باندې به د خپل وار یخولو دپاره څوک زما په شان ځوان کتی نه. خو افسوس نو د خپل خاوند دې چیپړ دی په دې کې نشته څه زور نو اوس ستا مجبوري ده چې په ځان ته موږ نه سواری او زموږ 3 مخپې په خپله خوله کې نه اخلي نو نور به په تا باندې څوک سواره شي او څوک به تا له خپلې 3 مخپې په خوله کې درکړي او تا به یخه کړي. د دې نه بعد بیا دا د دمکۍ په شکل کې ما ته و چې ستا تصویران او ستا ټول ریکارډ موږ سره پروت دی ته چې په کوم کالج کې سبق وایې ستا سره چې کوم ملګري دي هغه ټول ریکارډ موږ سره دی. دا ړوند نه دی چې په کوم کالج کې سبق ویلی دی هغه ځای کې تصویران چې دي کوم ویستي دي دلته د دې ټول ریکارډ پروت دی. د دې خبرې په جواب کې زه دې ته دا ویل غواړم چې زه چې د کیمرې مخې ته نه راځم نو د دې مطلب دا نه ده چې زه د چا نه یارېږم. بس زما مقصد دا ده چې زما اواز کافي دی د دې کنجرانو نه د سرمن ایستلو دپاره. پاتې شوه زما د تصویر او د ځای او د کالج خبره. نو ته تصویر ځای او کالج یادې زه درته خپل پوره اډرس درلیږم یارېږم نه د چا نه بیا ستاسو په شانتې غلمارانو نه دا خو سوال نه پیدا کېږي بلکې زه خو په خپله ویم چې اډرس درلیږم راشه سره دي د دې لور
او مړه لږ وخت نه پوره شپې له راشي ګپ شپ به ولګو نور داسې خیال دی د لږ ډېر خټکي مټکي به وجنګو راوجنګو سهار ته به بیا ځئ د دې خبرې په جواب کې زه د رنډیانو د مور ته د مشرانو هغه یو متل ویل غواړم چې وایي غلبیل راپاسې او لوټې ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي زه خو لا چا لیدلی هم نه یم چې زه څنګه یم او څه کوم خو ستا د دې کنجرې لورو د دې بړوا خاونده کارنامه خو دې ټولې دنیا ته پته ده تاسو د دې کنجرتوبونو نه دا خبره صفا معلومیږي چې تاسو د خپل کور نه چکله جوړه کړې ده او تاسو د پیسو دپاره په ځان باندې د پاسه خلک سوروئ او د هغوی درې مخپې په خپلو خولو کې تشوئ هغه ځکه چې ستاسو لور سره هم د خپلو کوناټو د خپل لغړ جسم نمایش د کیمرې مخامخ کوي او تاسو په خپله خپلې دغې کنجرې لور له په دې هر څه باندې شاباش ورکوئ او په ملا باندې ټپوئ چې ډېر ښه کار کوي لور دغه شانتې نور هم ځان لغړ کړي د دې خلکو په مخ کې اوس چې د یو کنجر او د یو کنجره لور سره هم ځان لغړی او کنجرتوبونه کوي او دغه کنجرې سره سره هغه کنجر مور او پلار له معمولي غوندې غیرت هم نه ورځي بلکې الټه ورته وایي چې شاباش لورې ته ښه کار کوي نو آیا داسې خاندان به په ځان باندې د پاسه پردي سړي د سورولو نه شاته شي نه دا سوال هم نه پیدا کېږي چې داسې کنجران چې د خپل عزت ورسره اډو فکر هم نه وي هغه به په ځان باندې خلک نه سوري او د هغو درې مخپې به په خپلو خولو کې نه تشئ ځان ته نه ګوري چې موږ د چا سره سمولي او د پیسو ګټلو دپاره د چا درې مخپې سټو او په خپلو خولو کې تشو او لګیا دي بل له د کونې ورکولو پیغور ورکوي د بجلیګر مولانا صاحب د خبرې ای لعنتیانو اول مو د خپل شلېدلې کوناټي د بړستنو ګنډلو په ستن باندې ښه مضبوط وګنډئ دا کم کوناټي چې د خلکو په ټیلوالو شلولي دي بیا راځئ ماته خبرې کوئ د دې نه بعد به دا ککړه و چې دا روستاران به زه د درې مخپو نه تړم او ځوړندوم زموږ دا درې مخپې نو تړې ایستله راشه هسې ونیسه او په ځان کې وهه هسې هم د نورو خلکو هغه په ځان کې وایي نو که زموږ دا دي ووالې نو څه دنیا خو به ورانه نه شي خیال دې دی امید ده چې د دې ویډیو نه بعد به دا ککړه زما خلاف نور بکواس ونه کړي او که بیا هم د دې ککړې په کوله کې نور ور ولګېد او دې زما خلاف نور بکواس وکړو بیا به ورله زه هغه ثبوتونه هم راوړاندې کړم کوم ثبوتونه چې ما تر اوسه پورې د خپلو اصولو د وجې نه دي راوړاندې کړي نو بس یار نن دپاره همدا کافي و که ویډیو م خوښه شوي وي نو دا ویډیو لایک لازمي سبسکرایب کړئ او د بیل په دې آیکن باندې هم کلیک کړئ چې زموږ د راروانې هرې نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي راروانه ویډیو که ملاویږو د هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ